سلامونه ملګرو نیکې هیلې احترامات. نن ورځ په سوشل میډیا باندې د ملاله یوسفزۍ او د اسر ملک د واده خبرونه په سر باندې پاتې کیږي. په ټویټر باندې 13 کینټونه دغه ټرند دی او دین علاوه د فیسبوک کې بلا ډېر خلک د خپل خیالاتو اظهار کوي. نو ما هم غوښته چې در سره لنډې خبرې ور باندې وکړم. دا سیده چې واده کول د هر چا خپل مرزي ده او ښه خبره ده. مبارکي ورته وایو، خدای دې وکړي چې راتلونکي ژوند د خیري دغسې بدې خبرې د هغې په ژوند کې نه وي څنګه چې په ماضي کې وي. په دې باندې مختلفې خبرې کېږي او یو پکې نیوکې ور باندې ډېر زیاتې کېږي. که څه چې ځینې خلک مبارکۍ ورکوي، د نیک خواهشاتو اظهار کوي د هغې د ژوند دپاره، د هغې د مستقبل دپاره، د هغې د خاوند دپاره او د هغې د ذات دپاره. خو ځینې خلک ور باندې نیوکې او تنقیدونه هم کوي، او هغه دا چې ولې د یو پنجابي سره واده وکړو. دا سوال ډېر زیات او خصوصا قام پرست ملګري چې دي هغه په دې باندې ډېر سیخ پاوته چې په اردو کې وایي یا ډېر توجن دي او تنقیدونه ور باندې کېږي. بهرحال هر سړی حق لري چې مناسب تنقید وکړي، ځکه دا د هغې ذاتي فیصله ده. دا خبره په خپل ځای حقیقت دی، خو دا خبره هم حقیقت دی چې کله بنده یو سوشل او سیلیبریټي شي او فیګر شي او په سماج او په ټولنه باندې اغیزي د هغې اثرات دي د هغې، نو بیا خلک خامخا د ذاتي ژوند په مختلفو اړخونو هم خبرې کوي. نو وایي چې ولې د پنجاب ولې د پنجاب د یو ملګري ډېره ښکلې خبره وکړه نوررحمان پیندخیل صاحب چې څو ورځې مخکې د ملالې ویګ میګزین سره څه انټرویو راغلی وه او د نکاح باره کې څه هغې څه کمنټس پاس کړي وو یا ریمارکس وو. بیا هغه ډېره د تنقید لاندې وه په دې خاطر چې د خلکو انټرپریټیشن دا و د هغه انټرویو نه چې ګنې ملاله په یو شکل باندې د نکاح خلاف خبره کړې ده یا د فرینډشپ خبره یې کړې ده. دا یې ګنې ویلي دي چې لازمه نه ده چې څوک د نکاح وکړي. ګنې بنده د خلکو دا وینا وه چې ګنې بنده د فرینډ یا د ملګري په طور باندې هم پاتې کېدی شي. نو نن چونکې بیګا هغې دغه د نکاح دغه مقدسه سماجي فریضه چې کوم د هغه سره انجام کړې ده، نو راځو د پنجابي دې خبرې له. نو نور باچا یوسفزۍ صاحب ډېره خوږه خبره لیکلې وه، دغه خبره ما مضغوطه کلیک شوه او هغه دا وه چې سره د دې چې دا د انسان شخصي خوښه ده، چېرته چې غواړي که هغه نر دی که سړی دی چا سره واده وکړي دا د هغه ذاتي اختیار دی او احترام یې پکار دی. خو دا ده چې همدې خلکو بیا موږ ته یعنې د هغې پلار ته اشاره کړې وه چې په خپلو کتابونو کې او په خپلو لیکونو کې او په خپلو تقریرونو کې خلکو ته د پنجابي خلاف نفرت ورښودلی و یا د پنجاب خلاف نارې وهل یا د پنجاب خلاف په نارو باندې خپل سیاست او خپل شخصیت ژوندی ساتل. نو بیا دغه د خبره سمه ده چې بیا د خلکو ګیله پیدا کېږي، یعنې چې نور قام د قام بچو ته په یړه باندې د پنجابیان نفرت او بیا په خپله باندې دغسې کار کول چې د هغې سره رشتې پالل. او دا یوازې د ضیاءالدین یوسفزۍ صاحب او د ملالې یوسفزۍ پورې محدود نه ده، پراسیاب خټک او دغسې نور لوی ستر خاندانونه چې دي د هغې رشتې ناتې اکثر پنجابیانو کې دي. نو دا یو بیا منافقانه رویه ده چې نسلي او ریشل پروفایلینګ یا ریشل هیټرډ هغه په یو طرف باندې یو طرف ته په خپلو لیکونو کې او په خپل سیاست کې هغه کوي. او د ملالې د واده سره بل هغه خبره بیا سرته راغلې ده چې کنسپیریسي تیریانې دي. نو ځینې تیریانې پکې داسې هم په فیسبوک کې بالخصوص لیکنې شوي دي او ما ځینې شریکې کړي هم دي او ځینې به وروسته تاسو سره شریکې هم کوم په تفصیل به تاسو هلته ولوستی شئ. خو د ډېرو خلکو مختلف خیالات دي. البته د خیالاتو په دغه ترڅ کې دا کنزل چې کوم ملګري کوي نو د دغې نه ډډه پکار ده. تنقید ستاسې حق دی، ژوند کول د یو چا خپل د هغې حق دی، بیا مهذبه ژبه کې تنقید کول ستاسو حق دی، یا په دغه باندې تبصره کول یا مثبته یا منفي هغه هم زموږ ستاسو حق دی. مبارکي ورکول هم د خلکو حق دی، ځکه چې هغه یو نامي ګرامي فګر ده. خو د کنسپیریسي تیریانې ما کته په بي بي سي په پښتو ویب سایټ باندې چې کله دغه خبر خور شوی و نو لاندې ور باندې بلا ډېرو خلکو کنځلې کړې وې، خو ځینې پکې داسې په انتهایي اعتقاد سره داسې نظریات وړاندې شوي چې دا د جنسو راوستې ده او دا یوسفزۍ هم نه ده، خدای په دغه کلونو کې راوسته او په سوات کې آباده کړه او ضیاءالدین خپل پلار هم نه دی، لکه داسې قسم نظریات. نو دا بیا ډېر لږ هغه دلته کسته د جومات نه یو ملګري، نو دا بیا ډېر عجیب و غریب غوندې نظریات دي. یعنې دومره په سازشونو باندې دومره کلک اعتقاد او دومره په سازشي نظریاتو باندې یقین ساتل او دومره یعنې ټیک دا د نظریې سره د فکر سره اختلاف په خپل ځای
خو لکه دې حده پورې تلل او دونه منفي تبلیغات کول دا بیا نامناسب دي دا بیا په فکرونو باندې مفکورو باندې منفي اغیز اثر پرې باسي نور ښځو له هغه حقوق ښه او دا خبره هم د رحمت الله مسعود ورته اشاره وکړه چې واقعي که دې مبارزه کړې ده او زه خپله ګڼم چې واقعي یو لویه بادرانه او غیرتمندانه مبارزه دې کوله نو اوس حق جوړیږي د دې خاورې ځکه دا په دې سیمه کې ډېرې بدې ورځې تېرې شوې او تېرېږي هم ښه کامران خان وایي په سر دې درد دی مړه ښه نو بدې ورځې تېرېږي هم نو ملال ښایي چې په افریقا کې او په نورو په عراق کې او په سوریه کې د زنانو د تعلیم دپاره که غږ پورته کوي یا د هغې دپاره کوم پروجیکټس چلی نو پکار ده چې په سیمه کې په پاکستان کې په افغانستان کې د پښتنو سیمو کې نه صرف د ښځو د تعلیم دپاره اوس غږ پورته کړي ځکه ولې اوس خو ډېره زیاته میچور هم ده او غږ یې هم ټولې نړۍ ته رسي او په ښه فورم باندې خبره هم کولی شي په ښه سټیج باندې ده نو پکار ده چې اوس د دې نه صرف د ښځو د حقونو د تعلیم دپاره غږ پورته کړي بلکې عملا دغسې معاشي سرګرمۍ د ملاله فنډ لاندې پکار ده چې ځینې کیدای شي کوي هم دا هم ممکن ده چې موږ ته خبر نه یو خو پکار ده چې داسې وکړي نو خلک منفي دغه د نسل خبره به یو طرف ته کړو د واده سره دا خبرې بیا چونکې په سایډ لاین کې دا خبرې بیا نورې خلک راوپارېږي او دغه موضوع راخوره شي ډي پي چینج کا ډي پي به چینج کا مننه صاحبه نو بیا دغه ورته موضوعات یعنی دغه خواوشه موضوعات ورسره بیا نور را برسېره شي نو دا خبرې ورسره اوس مخې ته راغلي دي نو بیا هم یو ډسکشنز جوړ دي او مختلف یو ملګري نور یوسفزۍ صاحب نه بلکې نور افریدی و که زه نه غلطېږم یا سهیل نور صاحب ډېر ښایسته لیکل کړي و د یو بل اړخ نه د بل انګل نه دې موضوع ته کتنه کړې وه او هغه لیکلي و چې ملاله یې ښه وکړو چې د یو پښتون سره یې واده ونه کړه ځکه پښتون خو انتها پسند دی د ژوند نه زیات په مرګ باندې مین دی او همیشه د نورو د مقاصدو دپاره قرباني کیږي او هسې یو د طنز نه یا د یو بل انګل نه یو سوچ یو ډېره زبردست او جوړه نقطې رامنځته کړي و چې پښتانه ځوانان خو د جنګونو د مورچو خلک دی نو هغې په ژوند څه کوي او زنانو ته تحفظ پکاري ژوند پکاري ښه مستقبل پکاري نو ملالې دا ډېر ښه وکړو ځکه چې پنجابیان د ژوند کولو په هغه باندې پوهېږي د ژوند کولو هغه هنر باندې پوهېږي یا ژوند کول غواړي یا د ژوند نه خوند اخیستل غواړي نو چې سهیل نور صاحب لیکلي چې نه صرف ملاله بلکې که پښتنو خویندو ته موقع میلاو شي نو هره یوه به د پښتنو په ځای باندې یو پنجابی چې کوم دی هغه به پرېپر کړي نو دا خو هغه مختلف اړخونه دي چې خلک ورباندې مختلف قسم تفسیرې کوي او د هغې په دغه تفسیرو کې د بدو خبرو ترڅنګ یا د کنځلو د بدو ورځو ترڅنګ دغه ښه اړخونه هم مخته راځي خو زه به یو ځل بیا په خپل نوبت باندې هغې ته مبارکي ورکړم یو پښتنه ده او یو د خاورې لور ده د دې خاورې سره تعلق دی د پښتو ژبې به کار وکړی چې که تر اوسه یې څومره کړی دی هغه په خپل ځای او زموږ تمه ده چې په راتلونکي کې به نه صرف قام ته ژبې ته او بالخصوص د ښځو حقونو ته او د ښځو تعلیم دپاره به نه صرف آګاهي خوره کوي بلکې په بین الاقوامي فورمز باندې به دا اوس چې په افغانستان کې د ښځو په تعلیم څومره بد وخت راغلی دی نو دا د ټول نه مناسب وخت دا دی او د ټول نه مناسب شخصیت هم ملاله یوسفزۍ کیدای شي چې بهتره غږ پورته کولی شي دغه زنانو دپاره دغه ماشومانو دپاره څوک چې دا وخت د لکونو په تعداد کې د سکولونو کالجونو نه محرومه دي او کوم ځای او کالجونه شته هم او سکولونه په کوم ځای کې شته هم نو هلته هم یعنی بندیز دی صرف د شپږمه پورې په زیاتره سیمو کې دغه ښځې کولی شي چې وسایل ولري هغلته به د ریاست او د حکومت یا د امارت په خپلې فیصلې خپل څه چکر به کول به غواړي نه به کول غواړي یا خپل ترتیب به برابرول غواړي د خپلې پالیسۍ سره سم هغه د هغې حق خو بهرحال د اوږد وخت لپاره دا درېیمه څلورمه میاشت چې دغه ماشومان او ماشومانې د تعلیم نه بې برخې پاتې کېږي نو زموږ دا هم امید دی او زموږ دا هم هیله ده چې په کومه نظریه ګورې ښه نو هیله ده چې دغې دپاره به غږ پورته کوي او واده دې ورته بیا مبارک شي او د پنجابي سره واده کول یا کم سندي سره یا د کوم بل قام د کس سره دا همیشتاً یوه شخصي
نظر دی یو شخصي لایکس او ډیس لایکس یا پریفرنسز دی پرسنل ترجیحات دي ذاتی ترجیحات دي او په مینه واده کړی دی نو بیا خو ښکاره خبره ده چې بیا پکې دغه خبرو ته په مینه او په جنګ کې هر څه جایز وي او بعضې خلک په دې باندې ډېر زور اخلي چې ګنې پنجابي دی پنجابی دی نو بیا هم د یاد ساتل پکار دی چې په دې خبره که څوک سیاست کوي نو هغه هم د دغه پنجابیانو سره هم خلک کینی پاسي او سندیانو سره هم خلک کینی پاسي نو بیا دغه د کومه ستونزه نه ده البته اوس ګیلې ته د خلکو دا کېږي چې اوس په منځ کې ډېر وخت تېر شو او که په عراق کې یو ځل بیا ویم په سوریه کې یا نورو سیمو د ماشومانو دپاره غږ پورته کوي او د زنانو دپاره غږ پورته کوي یا کوم کارونه کوي نو پکار ده چې په خپله سیمه کې یا د پښتنو په وطنونو کې هم د زنانو د حقونو او تعلیم دپاره غږ پورته کړي یا عملي چې څومره کار کولی شي باید هغه وکړي او زموږ یقین دی چې نه صرف کار کول غواړي بلکې کولی هم شي ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه د ټولو کور ودان لنډ وخت دپاره تاسې را سره ملګري پاتې شوئ وخت مې دله واغسته زما هیله ده د دغه پاتې ملګرو نه چې که دا ویډیو ملګرو سره شریکه کړي نو مننه به کوم د ټولو یو ځل بیا کور ودان